بسم الله الرحمن الرحیم. ټول دوستانو ته ښه راغلاست وایم. خدای دې وکړي ټول روغ او جوړ اوسئ. تېره ویډیو کې موږ او تاسو د HTML په انټروډکشن باندې ویډیو جوړه کړې وه. نننی درس یا کومه ویډیو چې موږ جوړوو د HTML داسې کوډ ایډیټر انسټالیشن او د ګوګل براوزر انسټالیشن ده. څنګه کولی شو موږ د خپل HTML کوډ دپاره یو ګوګل براوزر ولرو او ورسره په څنګ کې HTML ایډیټر. نو موږ دوه شیانو ته دلته ضرورت لرو چې یو باید براوزر موږ سره اوسي، که هر یو ګوګل براوزر و یا مایکروسافت ایج و، هر یو چې وي مشکل نشته. براوزر آی ډي چې دی مختلف ډول آی ډي موږ لرو، لکه موږ سره زیاتې آی ډیانې دي. یا کوډ ایډیټر هم ورته ویل کېږي چې نوټپډ ده. نوټپډ کې موږ کولی شو چې د HTML کوډ وکړو، یا نوټپډ پلس کې یا ویسکوډ کې یا بریکټ کې. دغه چې دی هغه کوډ ایډیټر دی چې موږ کولی شو د HTML درس وړاندې کړو. دا هغه آیډیانې دي چې د دې په واسطه موږ کولی شو د HTML کوډ وکړو. په دې کې موږ ځو هلته کوډ کوو. نو څنګه کولی شو چې دغه آی ډي یا کوډ ایډیټر چې دا موږ ډاونلوډ کړو په خپل کمپیوټر کې؟ نو هغه دپاره موږ باید په خپل کمپیوټر کې انټرنیټ ولرو، انټرنیټ ته لاسرسی ولرو. که څنګه چې دلته تاسو ته بهتره معلومه ده چې دلته به راځئ مایکروسافت ایج ته یا مثلا ګوګل براوزر وي، له تاسو سره باید انټرنیټ سره وصل اوسئ. نو هغه نه وروسته تاسو پکې دلته به راځئ. اوس فعلا زما سره انټرنیټ نشته، وای فای کار نه کوي، نو مشکلات دی. او بیا هم تاسو ته زه یو بله ویډیو اچوم چې په هغه کې څنګه کولی شو کوډ ایډیټر او ګوګل براوزر ډاونلوډ کړو له انټرنیټ څخه. مثلا فرض کړئ دغه موږ سره یو ګوګل براوزر ده. په دې کې موږ ورته لیکو چې ګوګل کروم لیکو. اتومات ډول موږ سره دلته راځي، د هغه نه په لینک باندې کلیک کوو او ډاونلوډ کولی شو. او بل موږ سره د HTML د کوډ کولو لپاره یو آی ډي ته ضرورت دی، کوډ ایډیټر ته، چې موږ سره مختلف ډول کوډ ایډیټر دي. لکه نوټپډ پلس پلس کې کولی شو، نوټپډ کې کولی شو، بریکټ کې کولی شو، ویسکوډ کې کولی شو. تر ټولو نه زیات مهم چې دی هغه ویسکوډ ده چې زیات استفاده کېږي، او بریکټ ده. دا دواړه زیات استفاده کېږي، امپورټنس دی ډېر چې موږ او تاسو اوسنی په دې کې کوو. ښه راځم دلته مثلا مخکې نه ویسکوډ اپلیکیشن شته، راځم زه دغه راخلاصوم او انسټال کوم یې. مثلا تاسو فرض کړئ چې موږ سره کوډ ایډیټر یا له مخکې نه موجوده یم ډاونلوډ کړه. دلته راځو، ما سره دلته کوډ ایډیټر موجود ده، ویسکوډ باندې صرف رایټ کلیک کوو، رن از ایډمنسټریټر. په اسانۍ سره انسټال کېږي د خپل کمپیوټر ته. اکسپټ آل د اګریمنټ، نیکسټ. او دلته موږ نه اډیشنل آیکنز چې دی دا غواړي، لکه کریټ ا ډیسکټاپ آیکن. کله چې موږ دغه کومه آی ډي انسټال کوو کمپیوټر ته، وایي تاسو غواړئ چې ډیسکټاپ په مخ نه تاسو سره یو آیکن کریټ شي د دې ویسکوډ. موږ وایو هو. نو دلته په دې باندې نیکسټ کلیک کوو، انسټال. دا به انسټال کېږي، تر هغه به موږ ورته انتظار چې دا انسټال شي. د دې نه وروسته موږ کولی شو په اسانۍ سره د HTML کوډینګ په دې کې وکړو. ډېر اسانه استفاده کېږي. انشاءالله موږ او تاسو به په راتلونکي ویډیو کې دا وایو چې څنګه استفاده کولی شو له ویسکوډ نه. فرض کړئ موږ سره دلته ویسکوډ انسټال شو، دې باندې رایټ کلیک کوو یا ډبل کلیک کوو، اوپن وایو. چې راتلونکي ویډیو کې به موږ همدغه وایو څنګه کولی شو ویسکوډ خلاص کړو. اوس راځم زه یو نوی فایل اخلم، نیو فایل. دا به ختم کړم، دا هم نیو فایل ته راځم. نیو فایل دلته لیکم چې HTML، ځکه چې لومړی درس موږ HTML دی. دا سیو کوم، کنټرول ایچ، ډیسکټاپ صفحه باندې. مثلا هر نوم چې تاسو ورکوئ، index.html په نامه باندې موږ چې صفحه سیو کړه.
ډاټ HTML چې دا ډیر مهم ده ځکه چې بغیر له دې نه زمونږ هغه براوزر نه پیژني دغه کوم کوډ چې مونږ په دې اډي کې کوو. که چېرته په ډاټ HTML باندې مونږ سیو کړو نو ګوګل براوزر یا هغه براوزر چې دا په اسانه پیژني چې څنګه مونږ کوډینګ کوو. دلته د دې هر څه خپل شرایط دي هغه به انشاءالله په راتلونکي ویډیو کې وایو. یو میسیج به شو کوو، مثلا ولیکو چې ویلکم to HTML course. کنټرول اس به ووهو، دلته راځو چې هر چېرته سیو شوی ده ډیسکټاپ صفحه باندې سیو شو یا دلته وګورو index.html. ځو دغه دې ځای نه بیا هم سیو اس کوو، کوم ځای کې سیو کوئ زه وایم ډیسکټاپ صفحه به چې دې سیو شي دلته index.html. index.html1 نو راځو خپل کوم کوډ هم چې وکړه دغه اوس رن کوو. دې باندې ډبل کلیک کوو. هر یو تاسو سره چې ګوګل براوزر وي په هغې کې کولی شئ چې دغه په اسانۍ سره خلاص کړئ. اوپن ووایئ ویلکم ټو HTML کورس. راتلونکي ویډیو کې به مونږ انشاءالله بیا هم په نورو همدغه زمونږ سره د HTML د سیټ اپ انسټالول او ګوګل براوزر انسټالول. ګوګل براوزر په اسانه انسټالولی شو. یو براوزر باید تاسو سره موجود وي چې په هغه کې زمونږ کوډ هلته څه کېږي هغه سټرکچر یې شو کېږي. نو یو آی ډي باید مونږ سره موجوده وي لکه څنګه چې ما مخکې مو ویل چې په یو آی ډي وي در سره وي، نوټفډ وي، نوټفډ پلس پلس وي، بریکیټس وي، ویس کوډ وي، هر یو چې وي ستاسو لپاره بهتره ده. خو مګر اوسني هغه کې چې استفاده کېږي ماحول کې هغه بریکیټس دي او ویس کوډ. ویس کوډ ډېره زیاته استفاده کېږي، هر ډول لنګویج لپاره هم استفاده کېږي. تر بل ویډیو پورې د خدای په امان. راتلونکي ویډیو کې به موږ HTML سټرکچر وایو. تر بل ویډیو پورې د خدای په امان. الله مو مل شه، ښه وخت درته غواړم.